ایران ملګرو ملتونو ته د اسرائیلو له ګواښونو شکایت کړی. سلامونه ستړي مشئ پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې ته یو لیک استولی او پکې د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرائیلو د حملو له ګواښونو شکایت کړی. دغه خبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د دوشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې کړی دی. وروسته له هغې چې ایران د اکتوبر په لومړۍ نیټه پر اسرائیل د توغندیو بریدونه وکړل، اسرائیلو ګواښه کړی چې له ایرانه به غچ اخلي. ګمان دا دی چې د اسرائیل د حملې په صورت کې کیدای شي یو هدف د ایران اټومي تاسیسات وي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د اسماعیل باقی د دوشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې پر اټومي تاسیساتو د حملې ګواښونه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک خلاف دي او غندل شوي دي. موږ په دې تړاو د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د سر ادارې ته یو لیک استولی دی. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر تیره اونۍ وویل چې اسرائیل به پر ایران د ځوابي برید په تړاو د خپل کلیدي متحد امریکا متحده ایالاتو مشورې ته غوږ کېږدي، خو په دې هکله تصمیم به د خپل هیواد د ملي ګټو پر اساس نیسي. د بنیامین نتنیاهو دفتر لخوا په دې هکله یوه اعلامیه چې د واشنګټن پوسټ یوه تفسیره کې ضمیمه شوې راغلی چې نتنیاهو د ولسمشر جو بایدن ادارې ته ویلي چې اسرائیل به د ایران پر اټومي او نفتي تاسیساتو نه بلکې پر پوځي تاسیساتو یې حمله وکړي. باقاعده یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دې امکان شته چې ایران په خپل اټومي نظریه کې بدلون راولي، وویل چې د ډلهییزو وژنې وسلې زموږ په سیاست کې ځای نه لري. نوموړي وویل چې تهران به د اسرائیل د هرې حملې په تړاو د ځوابي حملې تصمیم نیسي چې څنګه او کله به یې ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د همدغه راز وویل چې خارجه وزیر عباس عراقچي د دوشنبې په ورځ په سیمه کې د ترنګلتیا د راکمولو په موخه د هڅو په لړ کې نن دوشنبه بحرین او کویت ته سفرونه کوي.